قدرمنو حاضرینو د موقع نه په استفاده زه دوه درې خبرې خپلو فارغېدونکو ګرانو محصلینو ته کول غواړم. لومړی خبره دا ده چې قدرمنو محصلینو ورونو، نن د تاسې د فراغت ورځ ده. د دې معنا دا نه ده چې تاسې د ټول علم نه فارغ شوئ یا تاسې د علم ټول مراحل سرته ورسول. تاسې د علم یوه مرحله سرته ورسول او ورپسې د علم ډېر مراحل شته، هم په رسمي تحصیلي بنسټونو کې د ماسترۍ او دکتورا او فوق دکتورا مراحل شته، او هم د انسان په ژوند کې تر څو انسان تنفس کوي او ژوندی وي دا د زده کړې فرصت او چانس لري. دا د کتاب سره، دا د استاد سره تړلی پاتې کیږي، دا د ژوند سره تړلی پاتې کیږي. ژوند هم یو پوهنتون دی، ژوند یو مدرسه ده، ژوند د زده کړې یو ځانګړی چاپېریال دی چې ډېر مسایل دي هغه سړی په پوهنتون کې نشي زده کولی، په مدرسه کې نشي زده کولی، خو د خپل ژوند په چاپېریال کې زده کولی شي. قدرمنو محصلینو ورونو، د زده کړې سره تړلي پاتې شئ او کوشش وکړئ چې د زده کړې یو فرصت هم د لاسه ورنه کړئ. ډېر داسې فرصتونه دي چې موږ او تاسې ته مستقیما معلومیږي چې دلته د زده کړې فرصت دی، مثلا مکتب دی، پوهنتون دی، مدرسه ده، مسجد دی، استاد دی، امام دی، علما دي. موږ مستقیما پوهیږو چې دلته د زده کړې فرصتونه دي، خو ډېر داسې فرصتونه شته دی چې هغه ځیرکتیا غواړي، هوښیارتیا غواړي، ویښتیا غواړي، دې ته توجه پکار ده، او هغه بیا ډېر ځانګړي فرصتونه دي. هغه داسې فرصت دی چې هر عادي انسان د هغې نه زده کړه نشي کولی. کوشش وکړئ چې د زده کړې هر فرصت نه استفاده وکړئ. دوهمه خبره قدرمنو محصلینو ورونو، هغه دا ده چې د علم سره زموږ او ستاسې تړاو دا یو متفاوت تړاو دی. موږ او تاسې د علم سره د خپلې عقیدې، د خپل فکر، د خپل تاریخ او د خپل ثقافت په اساس تعلق ساتو. موږ علم سره د نورې دنیا د خلکو په څیر، د دنیا او د دنیا د اهل په څیر تړاو نه ساتو. هغه که هر علم دی، دنیا او د دنیا خلک علم سره د علم د ثانوي او ثالثي ګټو په اساس باندې تړاو ساتي. علم سره د منصب په خاطر، علم سره د معاش په خاطر، علم سره د ژوند د رفاه په خاطر، د ژوند د اسانتیاو په خاطر په دنیا کې خلک تړاو ساتي. خو زه ته من حیث مسلمان علم په خپل ذات کې یو ارزښت ګڼو. علم په خپل ذات کې داسې یو صفت ګڼو چې دا په پاللو ارزي، دا په مینه ارزي، او دا علم په خپل ذات کې داسې یو ارزښت ګڼو چې ژوند ورکول ارزي. او علم منګ او تاسې په خپل عقیده کې، په خپل فکر کې، په خپل تاریخ کې او په خپل ثقافت کې داسې ګڼو که څوک ژوند ورنکي، که څوک ځان ورنکي، که څوک خپله ساه ورنکي، دا علم چاته ځان نه ورکوي. د دې تړاو نه پرته بل تړاو علم د یوې پیشې حیثیت لري، علم د یو کاروبار حیثیت لري. علم د دې حیثیت لري چې کله انسان د مسلمانۍ تړاو د علم سره ونه لري او د علم ثانوي او ثالثي ګټې معتبرې وګڼي، دا انسان یو لوستی انسان کېدلی شي، دا انسان مامور کېدلی شي، دا انسان ځان ته معاش برابرولی شي، خو دا انسان د یو عالم انسان په توګه نشي کېدی، دا انسان د یو فکرمند انسان په توګه نشي کېدی.